د هر قسم حاجت او ارمان پوره کېدو لپاره صرف د بسم الله الرحمن الرحیم دا یو آسان ختم تاسو وکړئ کنه. تاسو په ځل کې چې کم قسم حاجت وي کم قسم ارمان وي دا به د الله رب العزت په فضل او کرم سره پوره شي. ختم بالکل آسان ترین دی. د تاسو غوا کېک دی دا زده کوي د نه پس بیا زه تاسو ته دا وایم چې دا به تاسو کم ټایم کې کوئ. زما عزتمندو بسم الله الرحمن الرحیم دا ختم چې دی کنه دا به تاسو 12,000 پیرې برابروي او بهتره دا ده کنه چې دا تاسو په 9 ورځو کې برابر کړئ. بهتره ده چې په 9 ورځو کې تاسو 12,000 پیرې برابر کړئ. ډیره بهتره ده. کچري 9 ورځو کې نشي برابرول کنه خیر دې ډیر ورځو کې هم بیا تاسو برابرول شي. صحیح شو. نو ترتیب دا څه ده کنه چې تاسو به بسم الله الرحمن الرحیم شروع کړئ. نو چې تاسو بسم الله الرحمن الرحیم وایي چې کله 1000 پیرې برابر شي کنه نو 1000 پیرې نه پس به تاسو یو پیره درود شریف وایي. بهتره ده چې د موږ والا درود شریف وایي. یو پیره به تاسو درود شریف وایي کنه او پسې به بیا د خپل حاجت لپاره د خپل ارمان لپاره د خپل ضرورت لپاره د الله رب العزت نه دعا وغواړئ. چې کله دعا نه تاسو فارغ شئ کنه بیا به تاسو بسم الله الرحمن الرحیم شروع کړئ. نو بیا به تاسو وایي چې کله بیا 1000 پیرې برابر شي نه 2000 پیرې بیا برابر شي کنه نو بیا به تاسو یو پیره درود شریف وایي او ورپسې به بیا د خپل حاجت لپاره د خپل ارمان لپاره د خپل ضرورت لپاره د الله رب العزت نه بیا دعا وغواړئ. چې کله بیا تاسو د دعا نه فارغ شئ کنه نو بیا به تاسو بسم الله الرحمن الرحیم شروع کړئ. بیا به تاسو وایي چې کله بیا 1000 پیرې برابر شي یعنی 3000 پیرې برابر شي بیا به تاسو یو پیره درود شریف وایي ورپسې د خپل حاجت لپاره بیا د الله رب العزت نه دعا وغواړئ. مطلب چې کله هم 1000 پیرې برابرېږي کنه هر 1000 پیرې به تاسو درود شریف وایي ورپسې د خپل حاجت لپاره د الله رب العزت نه دعا وغواړئ. نو چې کله بیا 12,000 پیرې برابر شي هر 1000 پیرې تاسو یو ځل درود شریف او دعا غواړئ. نو چې اخیری 12,000 پیرې برابر شي درود شریف تاسو وایي او ورپسې د خپل حاجت پوره کېدو لپاره د الله رب العزت نه دعا وغواړئ کنه نو ان شاء الله زر تر زر به د الله رب العزت په فضل او کرم سره تاسو دغه حاجت دغه ارمان او دغه ضرورت پوره شوي وي. بیا به تاسو ان شاء الله د بندې ناچیسته دعاګانې کوئ. صحیح شو. اوس دا بسم الله الرحمن الرحیم دا به تاسو کم ټایم کې وایي. نو د دې څه مخصوص وخت نشته دی چې کم ټایم تاسو ته ملاویږي کم ټایم تاسو ته آسان وي کم ټایم تاسو بالکل فارغ یې بس دغه ټایمونو کې تاسو دا وایي. خو بس 12,000 پیرې برابرول دي. بهتره ده چې په 9 ورځو کې تاسو برابر کړئ او که 9 ورځو کې نشئ برابرول خیر دی زیات ورځو کې تاسو دا برابرول شي خو 12,000 پیرې برابر کړئ. هر 1000 پیرې درود شریف ورپسې دعا غواړئ. ان شاء الله د الله تعالی په فضل او کرم سره به زر تر زر تاسو دغه حاجت دغه ارمان او دغه ضرورت پوره کیږي. بیا به ان شاء الله ماته دعاګانې کوئ. صحیح شو. نو کچره تاسو په دې وظیفې باندې پوه شوئ کنه په دې کمنټ کې صرف سبحان الله ولیکئ چې ماته پته ولګي چې تاسو زما په خبره باندې پوه شئ په دې ختم باندې تاسو پوه شئ. صرف یو پیره سبحان الله ولیکئ او کچره پوه شوئ نه څه خبرې پکې تاسو تاسو خیر بیا هم کمنټ کې ویل شي. زه ان شاء الله کوشش کوم چې تاسو ته ریپلای درکم تاسو په پیکم خو دا ختم زده کوي یو پیره خامخا او کوي زمې عزت مندو د خپل حاجت لپاره د خپل ارمان لپاره د الله رب العزت نه د دې ختم په برکت سره دعا وغواړي ان شاء الله پوره کیږي. بس شو په دې باندې په خپل عمل وکړي او نور مسلمانانو سره د ثواب په نیت باندې دا ویډیو تاسو ډیره شیر کړئ چې ټول مسلمانان دا ختم زده کړي دا شروع کړي او تاسو ته دعاګانې کوي. الله رب العزت مخ آباد ساتم. دعاګانې کوي دعاګانې وکړو. الله پامان.